د ایران تلویزیون خوږو او معززو لیدونکو سلام او مینه مو ومنئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او جوړ وای. ملګرو په دغه ویډیو کې د فرحان یوسفزي په اړه ځینې معلومات درکوو. تر پایه راسره پاتې شئ، همدغه ویډیو لایک او زموږ ایران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی فرحان یوسفزي د غوره خدماتونو او کړنو له امله د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکو پر ستاینلیکونو ونازول او دغه راز دوی ته په راتلونکي کې لا هم ډېر بریالیتوب هیلې څرګندې کړې. د ناستې په پیل کې د افغانستان کرکټ بورډ د ښځینه کرکټ مسؤلینو د خبرو ترڅنګ د هرات کرکټ یوې لوبغاړې نظیفه امیري د خپلو خبرو په پیلولو سره د افغانستان کرکټ بورډ له عمومي مشر ښاغلي فرحان یوسفزي مننه وکړه چې د دوی لپاره همیشه اسانتیاوې رامنځته کړې چې سربیره پر دې ښاغلی یوسفزي سره د دغه ولایت لپاره د کرکټ د دفتر د نشتون د یاد ولایت د نجونو لپاره د بودیجې ځانګړي کولو او نورې اړوندې ستونزې شریکې کړې. سربیره پر دې د دغه ولایت د کرکټ یوې بلې لوبغاړې فیروزې افغان هم خبرې وکړې. د افغانستان له کرکټ بورډ مننه وکړه چې د دوی له هرې غوښتنې هرکلی کړی او د ښځو کرکټ لپاره هم ځانګړې پاملرنه کوي. فیروزې زیاته کړه، کله چې زموږ ملي اتلان لوبې او مقامونه ګټي په سترګو کې مې اوښکې راځي او وژړم چې نجونې ولې د کرکټ ملي لوبډله نه لري او موږ نجونې هم باید د افغانستان لپاره ویاړونه راوړو او خپل بیرغ د نړۍ په میدانونو کې ورپوو. همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي هم د کرکټ ته د دوی کړنې خدماتونه وستایل او ژمنه یې وکړه چې دوی د هر ډول مطرح شوي ستونزو هواري ته به لاسرسی کیږي او لرې نه ده چې افغانستان به د ښځینه کرکټ ملي لوبډله ولري. د ناستې په پای کې د افغانستان کرکټ بورډ مشر ښاغلی فرحان یوسفزي او ښاغلې نظیفې امیري ته په هرات کې د کرکټ مروجولو جرأت له امله ستاینلیک ورکړ او همدارنګه فیروزې افغان ته هم د کرکټ تکړه لوبغاړې او په هرات کې د کرکټ مروجولو له امله د ستاینلیک ترڅنګ له خپله جیبه نغدي مرسته هم ورکړه چې په راتلونکي کې هم ورسره د هر ډول مرستې ژمنه وکړه. سربیره پر دې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی فرحان یوسفزي د معلولینو په استازیتوب د دغه ادارې کارکوونکي عبدالله توان نیازي او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په استازیتوب د غوره کارمند ستاینلیک د دغه ادارې بل کارکوونکي عبدالله پښتني ته ورکړ.